نن به زده کړو چې څنګه د AI په مرسته په وړیا ډول ویډیوګانې جوړې کړو. تاسې به فیسبوک یا ټیک ټاک کې لیدلي چې دا ویډیوګانې په میلیونو حتی په بلیونز ویو لري او دوی ډېر ښه پیسې ځینې ګټي. زه به نن تاسو ته په شپږ قدمه کې در وښایم چې تاسې به دې ته ورته ویډیوګانې هم جوړې کړئ. په AI کې د ویډیو جوړولو تر ټولو غټ مهارت دا ده چې ته ښه سټوري ولرې یا ښه خلاقیت ولرې. دغه دواړې ویډیوګانې ما په 10 دقیقو کې جوړې کړي. اوس به زه تاسو ته دواړه په عملي ډول در وښایم. راځه چې جومات ته ولاړ شو او د اختر لمونځ وکړو. تر ټولو لومړی ګام چې تر ټولو مهم هم د هغه پرامپټ یا دستور یا لارښوونه د AI ته. دلته موږ AI ته وایو چې موږ ته څنګه ویډیو را جوړه کړي، د چا لپاره یې جوړ کړي، کم خصوصیات پکښې وي. که چیرې ستاسې لارښوونه هر څونه دقیق وي، AI به د هغونه ښه منظم او دقیق ویډیو درته جوړه کړي. د مثال په ډول په دې پرامپټ کې زه د ویډیو ټول ځانګړتیا ورته وایم او بیا د کرکټر چې د هغه کس چې په ویډیو کې د ټول مشخصات ورته لیکم او بیا ورته وایم چې ماته د هر کلیپ لپاره یو لارښوونه د عکس جوړولو لپاره راکړه، یو د ویډیو لپاره راکړه او یو د کیسې لپاره راکړه. په دوم قدم کې دغه پرامپټ راخم او چات جی پي ټي ته ورکوم. چات جی پي ټي به اوس ماته ښه منظم په صحیح جوړښت او زما د لارښوونې مطابق ټول معلومات ماته ولیکي. د راهنمایي مطابق د 30 سکنډ ویډیو لپاره اوس ماته 15 مختلف کلیپونو معلومات را جوړ کړي چې په هغه معلومات کې د کیسې داستان ده، د عکس جوړولو لارښود ده، د ویډیو جوړولو لارښود ده. اوس د ویډیو جوړولو اصلي کیسه شروع کیږي چې په هر کلیپ کې زموږ دوه شیان پکار دي چې یو د عکس جوړولو لپاره لارښوونه پکار ده زموږ او بل د ویډیو جوړولو لپاره لارښوونه زموږ پکار ده. په دریم قدم کې موږ د هر کلیپ لپاره اوس یو عکس جوړوو. د عکس جوړولو لپاره زه د جیمینای بنانا 2.0 څخه استفاده کوم. زما په نظر دا تر ټولو واقعي عکسونه جوړوي او ښه والی دا ده چې تر 15 څخه زیات عکسونه تاسې په وړیا ډول جوړولی سئ. اوس د چات جي پي ټي څخه زه د هغه 15 کلیپو لپاره چې د عکس جوړولو لپاره لارښوونه وه هر یو جلا جلا کاپي کوم او هر یو ته جلا جلا عکس جوړوم. په جیمینای کې چې هر عکس جوړ سو هغه عکسونه ټول زه سیف کومه. دا پروسه به تقریباً د 200 تر 50 دقیقو پورې وخت ونیسي. خو اوس موږ دوه کاره دلته وکړل. یو مو په چات جي پي ټي کې لارښوونه ورته وکړه چې موږ څنګه داستان غواړو. دوم مو هغه د 15 کلیپو لپاره مو ټول عکسونه جوړ کړل. قدم کې په ویډیو جوړولو شروع کوو. د دې لپاره زه د ګراک څخه استفاده کوم. یو په دې چې وړیا ده د 50 څخه تر 100 ویډیوګانې جوړولی سي. د ورځې هر ویډیو به 6 سکنډه ډیوریشن لري. ویډیو به کوالټي به ښي او زر به درته جوړي. په ګراک کې د هر کلیپ لپاره موږ دوه کاره کوو. زه چې کله کلیپ وایم په دې معنی چې موږ باید 15 کلیپه جوړ کړو چې 30 سکنډه ویډیو سي. نو په هر کلیپ کې زما دوه شیان پکار دي. یو په جیمینای کې باید موږ 15 عکسونه جوړ کړه. هغو څخه یو عکس راخلم او بل بیرته ځم چات جي پي ټي ته هغه کم راهنمایي چې د ویډیو جوړولو لپاره ورکړی هغه اول کلیپ اوله راهنمایي راخلم او دواړه په ګراک کې پیسټوم. اوس به ماته هغه اولنۍ ویډیو را جوړه کړي. عکس به د جیمینای په هغه عکس به ماته ویډیو را جوړه کړي. اوس به دغه پروسه زه 4 پلا نور تکراروم. هغه 4 نور کلیپونه چې پاتې دي هغو ته مې عکسونه جوړ کړي وه. اوس د هر یو لپاره عکس راخلمه او د چات جي پي ټي څخه پرامپټ راخلم. اوس به 4 نور ویډیوګانې زه جوړې کړم. دا پروسه به تقریباً 15 تر 8 دقیقو وخت ونیسي. زه به 15 سره ویډیوګانې را ډاونلوډ کړم د ګراک څخه. اوس موږ څو کاره وکړل. یو مو په جیمینای کې د هر کلیپ لپاره عکس را جوړ کړئ. بیا مو هغه عکس راواخیستی د هر کلیپ لپاره مو ویډیو جوړ کړه. اوس زموږ ویډیوګانې اماده سولې. پنځم اپشن اختیاري اپشن ده. که چیرې تاسې غواړئ ستاسې ویډیوګانې په پښتو ژبه وي نو تاسې کولی سئ چات جي پي ټي ته ووایاست چې دا خبرې د هر کلیپ لپاره تاسو ته په پښتو ژبه هم ولیکئ. اوس به دا پښتو ټکسټ ته راواخلئ او 11 لابس ویب سایټ ته به راسئ. دلته به یې پیسټ کړئ. دلته ته کولی سئ د خط خبرو ته واړئ. که څه هم د پښتو لهجه یې ډېره خرابه ده خو کیدای سي استفاده ځینې وسي. دلته به یې زه پیسټ کړم او ډاونلوډ به یې کړم. شپږم او آخري اپشن یې د 15 ویډیوګانې ورسره یوځای کول دي. د دې لپاره تاسې کولی سئ د کپ کات یا نور هر د ویډیو ایډیټینګ سافټویر چې دي د هغو څخه استفاده وکړئ. هغه که په موبایل کې او یا هم په کمپیوټر کې.
اوس د دې لپاره زه د کپ کارت څخه استفاده کوم 15 سره ویډیوګان ورته اپلوډوم دا ویډیوګانې ټول سره یوځای کوم که چیرې ضرورت دی چې یو افیکټ ور اضافه سي یا اواز لوړ یا اواز ور کم سي او یا که چیرې دغه کم اواز زه غواړم پښتو ته واړوم دلې ټول سره سمومه یا زه کولی سم خپل اواز کې ثبت کړم د مثال په ډول زه غواړم چې د انګلیسي پر ځای زه خپل اواز کې ولرم نو هغه هم په کپ کارت کې کولی سو د ټول سره یوځای سو زه به یې اکسپورټ کړم دغه یو نمونه ده What a beautiful evening! The festival looks amazing. Thank you, everyone. This is good. راځه چې جومات ته ولاړ شو او د اختر لمونځ وکړو. Hey, Mama! Hey! د دې ترڅنګ تاسې دې ته ورته هر رقم ویډیو جوړولی سئ مثال په ډول زه دلته د سکلیټن یو ویډیو درته اسانه جوړوم د ټول ویډیوګانې تقریبا د 15 دقیقې تر مابین جوړې سوي دي داسې دې ته ورته تاسې هر رقم ویډیو په چات جی پي ټي جیمینای او ګراک کې جوړولی سئ Hey, this lunch is looking pretty alive today. Yeah, especially this salad. It's to die for. You said it. Hey, this lunch is looking pretty alive today. Yeah, especially this salad. It's to die for. You said it. This hallway is always so packed. I know, right? Hey, are we still on for the game this weekend? Yeah, for sure.